الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشکات بدي مبارک درسونو کې من د طهارت او د منظم مسائل بیانول. نو طهارت هغه بتوفیق الله ختم شیو، بیا د منظم مسائل نو باغی کې د جمعتونو مسله بیانې ده، مسجد او د مساجد او احکام او آداب او دا شان کمزی کې منز کیږي او کمزی کې منز نکیږي. د دې مسلې وضاحت کېدو د جمعتونو په مسلو کې او په احکامو کې یو څو حدیثونه بیان شیو. یو هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبه ته ننوته او اولته 2 رکعاته مونږ کړو. به دا مسله تفصیلا بیان شوی و چې کعبه کې د نماز کیږي او کنه، او کیږي نو هغه نفلی او که فرضی. دغه شان بیا حدیث بیان شوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات کې یو مونږ د نور جمعتونو د زرو مونږونو ثواب په ملاویږي الا مسجد حرام. د دې مسلې تفصیل بیان شو چې مسجد حرام کې یو مونږ په سوده، په مسجد نبوي کې به په سوده، په مسجد اقصا کې په سوده. دلته یو اهم مسله چې هغه تیر شوی درس کې زموږ نه پاتې شوی و، هغه دا چې دا اجر چې یو مونږ په زر ده په مسجد نبوي کې یا د مسجد حرام ده یا د مسجد اقصا ده، چې دا اجر صرف فرضی منځ د پاره دی او که نفلی منځ د پاره هم د اجر دی. نو تحقیقی خبره ده والعلم عند الله چې دا ثواب او دا اجر د فرضی منځ د پاره ثابت دی، د نفلی د پاره نه. وجه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي چې د انسان غوره موز کم یو دی چې هغه په کور کې سوی د فرض منځنه چې دی له نارینه جمعات ته راځي، او دا خپل طریقه هم دا و چې فرض منځ به په جمعات کې کو او نفلی او سنت به په کور کې کول. نو که چرته د نفلی منځ د پاره دغه ثواب په مسجد نبوي کې نو بیا صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی به نفلی منځله چرته راتلو، مسجد نبوي ته براتلو. نو تحقیقی خبره ده چې دا ثواب او دا اجر د فرضی منځ د پاره ثابت دی، د نفلی د پاره نه دی. والله اعلم. به دا مسله بیان شوی و په اخرنی درس کې چې د زیارت په نیت باندې سفر نشي کولای مگر 3 جمعتونو ته، مسجد حرام، مسجد نبوي او مسجد اقصا. د دین علاوه د زیارتونو په نیت باندې سفر کول چې هغه انسان عبادت ګڼي دا ناروا دي. د مزارونو لتله، د قبرونو لتله، دا ټول په دغه ناروا سفرونو کې راځي. په دې نننی درس کې اولنی حدیث ته وعن ابي هريره رضی الله عنه. ابو هريره رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. زما د کور او زما د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. و منبری علی حوضی، او زما منبر به زما په حوض باندې. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. د حدیث کې ډېری مسلې. اولنی خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور او د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی دا د جنت یو ټوکړه ده. د دې څه مطلب دی چې دا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. نو علماء جدا جدا مطلبونه بیانوي. بعض ویل ته مطلب دا دی چې دا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده، یعنی دلته چې څوک مونږ کوي نو جنت ته ننوځي، وی دا مطلب دی. بعض وی چې دلته
د جنت ته باغچې وته به دی وځي چې په جنت کې د الله رحمتونه راوريږي نو دلته د الله رحمتونه راوريږي او بعض وی چې نه دا په حقيقي معنی سره ثابت دي څنګه چې پیغمبر ویلي چې دا د جنت په باغچو کې او باغچه ده نو دا د جنت په باغچو کې حقيقي او باغچه ده او هم دا خبره صحیح ده ځکه چې ظاهري څنګه حديثي آیتي هماغه شنویل پکاري هغه شمعنول بیانول پکاري روضه من رياض الجنه د جنت په باغچو کې او باغچه ده خودلته به د اشکال راځي چې بعض علماء ذکر کړی د خپل کتابونو کې چې د جنت په باغچو کې او باغچه ده نو په جنت کې خو انسان نه تګي کیږي او نه پستړواله راځي نه په خوله راځي او دې نور نعمتونه دلته خو هغه نعمتونه نشته نو جواب داغي دادې چې کله دا ټوکړه د جنت نه جدا کړې شو نو هغه اثرات ختم شو هغه اثرات شو هغه ختم شو نور زمونږ د ایمان دی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د حقيقي خبره ده لکه څنګه چې حجر اسود د کم ځای نه راغلی د جنت نه راغلی جنتی کانه نو دا شندازه د جنت او باغچو کې او باغچه بیا دا څومره زیره بعضو خو بګل د ویل چې ټول مسیح نبوي او بعضو سو صحیح خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه منبر پر خدا کم کور غیات کړي ځکه چې کورونه خداغه ټول بیبيانو جدا جدا کوټي نو په یو حدیث کې واضح الفاظ دي سرغلي چې د عائشه رضی الله عنها د کور او زما د منبر په منځ کې چې کم ځای دي نو هغه حدیث سره دی خبره وضاحت شو چې مراد د عائشه رضی الله عنها کور د دغه زینه د دې منبر پورې دا روزه ده اوس پکې کته سلطنت شینو آی کې قالین رنگ جدا دی هغه شین دی نور جمعه کې قالین سور دی په دې معلومیږي غزه مسیح نبوي کې دغه ځی قالین هغه سرنګ کې دی هغه په شین رنگ کې دی او د باقی جمعات قالین هغه په سور رنگ کې دی نور به کوم علامات يخود یې زې واضح کړي نو په دغه ځکه دوه رکعات کول د خطرې قدا په دغه ځکه دوه رکعات کول د خطرې قدا خدای دې ساتي چې تکلیف تی بل مسلمان ته ونه رسی اعلی نو سم د بازو به سم کوشتي جوړه کړي چې زه دغه ځته ورسېد دوه رکعات مو کړ نو بل مسلمان ته نقصان ورسې نو ګور دغه ځکه دوه رکعات کول د خطرې قدا مستحب دي مسلمان ته نقصان رسول دا ګناه ده نو د مستحب کار د لاسه ته بس کی پریوتی په ګناه کې پریوتی بل خبره ده چې څوک کې منځو کې نو منځو کو بیا روزه زه دې بناسي او دا دعاګانې او دا جړاګانې نور مسلمانانو له موقع ور کول پکاري دلته دغه شان چل کیږي د کعبه سره خوا کې حتیم کیم دغه چل کیږي دا باز ورنن وځي نو به چا پلار روبسي نم زمونږ داخله زمونږ د عجم د عربو کې دا پوهشتي دوی چې صبروم کې دي چې غني بدی ځکه او بل دا چې موقم ورکې سړی او زمونږ دا یو خو چې غنه جوړ شي نو بس سم قیامت جوړ کی او دوی مدا چې دیسي موقوف باندې بل مسلمان ته موقع نه ورکې نه دې من خطه د قضې کې به منځونه کې او اسکار او دعاګانې کروځي چې بل مسلمان به کې منځو کې دیو ادب دې چې ذکول پکار دي یو اهمه فائدې دلته د علماء او د عوام په جواب باندې یو خبره ده د ما اصول زمخ کې د فائدې تاسو بیان کړو چې ډیر علماء دې تر ته پام نشتی او هغه د چې د قبر ته روزه وای قبر ته سوی روزه نو عزت له مسالم به کوم ځای واچو د پیغمبر پر روزه می سلام واچو نو ګوره دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه په کور کې دی الته خخ کړي شي دا روزه کوم ځای کې ده د کور او د منبر په منځ کې ده دا کور به کې داخل دی کور به کې داخل نه شو کنه نو دا لفظ بس استعمال شوی دی عوامي استعمالي علماء استعمال کړي حالکه د دې سي نه
ته د رسول صلی الله قبر ته څنګه روزه وې روزه کې نشي داخله ولې نو دې روزي هغه ټکه په هغه ځای باندې مشهور شوی دې ته خیال کول پکار دي به وی چې ومنبري على حوضي او زما منبر په زما په حوض باندې د حوض د مراد حوض کوثر دی او دا خاص حوض دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دینه او به ورکی خپل امتیانو ته او دا دې سی وبدي چې حدیث کې راځي چې چا وس کړي نو بیا به نه تګي کی نو په جنت کې وبس ک او بل څه شی د سکلو دا به دې لپاره سکی چې خونتي واخلي نه دې لپاره چې دې به تګي شوی ځکه چې تند او پس سره ختم شي حوض کوثر په وبو سره د دې حوض رسول صلی الله علیه وسلم دومره لوخي دي كعدد نجوم السماء لکه په اسمان کې څومره ستوري او به د پيو نزيت سپيني او د ګبين نزيت خوږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو تقسیمي په خپل امتیانو کې ناشنا حدیث دا دی چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس براشي ملائک به د صف نه وباسي نزبته چې دا خو زمو امتی دی پری دی نو یې هغه برته چې ته پته نشتی ستاسو د مرګ نه بعد دوی په دین کې نیو کارونه کړی نو پیغمبر به تم خیری وکي د ټول د داویم کم یو ورور د غواړي او خور چې زه د حوض کوثر نه وس کم نو د پیغمبر لار به مضبوطه رانیسي دغه د حدیثونو سره محبت او شوق او پاغي باندې عمل نن می په پاکستان کې یو مولا دی دغه یو بیان اوریدو شي څومره لري یو منګه د پیغمبر د سنتونو عمل نکول خو پرې ده استهزاء او سخريه او ټوغه نو هغه دا خبره کړې ده چې شیطان سلور اگې چولې نو هغه یوي اگې نه چې کوم بچی راوي ته هغه ته حدیث ویل کی بیا حدیث نو د حدیث نه بیا له حدیث او د سلسله جوړه کړي ته څه خو غواړي د عوامو ته چې د پیغمبر د حدیثو د مقام دی چې ته چې په دغه سلور واګو کې یو اگې دا وجلینه حدیث وروته څو ظالمان دي او د لاندې وتناسي سره شړپي یاره ناشنا علم دې د سره څومره خوري خبره وکړه ظالم هغه د پیغمبر حدیثونو ته سوي سنوي ټوغي پوری کې خان دی او ته دې صحیح خبره کوي اوس دا مولا دا نام نهاد مولا دې بتا ته چې د پیغمبر حدیث بیان کی تاسو ته بیان وکړي نو بیا ولې ما په شرایش ما ته چې کوم مسله بیان کړی دا زموږ مولیا نه بیان کړي نو ما د حدیث نه بیان کړی دلته ستاسو مولا په حدیث پوری خان دی ستاره په حدیث پوری خان دی نو بیا خو په کار ته دا غره ته پوښتنه کوي چې ولې په حدیث پوری خان دی ته زمانه ته پوښتنه کوي ستاسو مسله نه ویل زمانه خو نه وینه دا و چې موږ کوم حدیثونه وایو دا چا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبري دا نیوی اخه سره په سوال له سوکاله په خانه دین دی بیانې خو چې یو مولا دیسی او په حدیثونو پوری خان دی او دا وی چې حدیثونه سید امام مالک ته او سید امام شافعی او سید امام احمد بن حنبل او سید امام ابو حنیفه رحمه الله او باز وی چې حدیثونه بیانول ندی پکار د عوام په مخ کې ځکه چې په دې کې ټکراو راځي او په دې باندې عوام نه پويږي نو دا به نه بیان او چې دې مولا ستاسو په جمعات کې او ستاسو په علاقه کې د په حدیثونو پوښ زمونږ الحمدلله د کوم وخت نه چې ما دعوت شروع کړې د زمان لازم درس دعا خاص ته حدیثونو په کتابونو کې ما خوږي او دا په دې مبارک کتاب کې طهارت مسلمان زده زمونږ تقریبا 9 درشم درس یو کم سلويخ درس زمونږ په دې مبارک کتاب کې ګلو به کمزي کې تاسو نه پوښوي د پیغمبر په خبرو باندې او په کمزي کې ټکراو راغړې د پیغمبر په خبرو کې په کمزي کې خبري ګډي وډي شي دي زیب کې راغلي نه بلکې د دې خبرو چې څومره خوند ده د نور خبرو نشته ورته کې د پیغمبر خبري نو زه مسله بیان کوم د حدیث نه تماته مو اجتهادي مسله بیان کړه دغه د خپل مولای ته وښو کې ټول به حدیثونو پورې ټوغي کې ټول خاندي ټول موږ ته حدیثونه نه بیانې د حدیثونو څخه زما خو نه دي چې ما جوړ کړی په کور کې
نه د حدیثونه خاص سیدنو اصل کال او 200 کال مخکې جوړ شوی، نه د حدیثونه چې سلفیانو او حدیثو دوی جوړ کړي. دا حدیث هغه خبرې ته ویل کیږي او هغه عمل ته او هغه اقرار ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی د حدیث وای. نو دا خو د پیغمبر خبرې دي ټول، یا دغه خبر ده یا دغه عمل له او یا دغه اقرار ده، ټول حدیث دي. دا بیان ما په خپل غوګونو واوریدو، په خپل سترګو موري. تاسو کې چا اوریدل دا کنه؟ تا اوریدل؟ دا باندې ولیدو، نن مې ولیدو چې شیطان سلورګي واچوري دی یوې نه حدیث وروته. الله دې رحم وکړي په موږ ټول باندې، او الله دې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره شوق او تړون پیدا کړي. خبر مې دی پوری رواغسته چې د پیغمبر د حوض نه ته د هغه وخت پوری وبنه ملويږي چې سو پوری دغه لار مضبوطه نه رانی وي، او دغه لار ته دغه وخت پوری مضبوطه نشي رانی وي چې سو پوری دغه حدیثونه نه ویلي. ځکه استاد ته اوس وی چې موږ دې کوم لکه پیغمبر چې کړي د کوم ځای نه معلومه حدیثونه معلومه چې دغه څنګه موږ کړي د نور عبادت. او د دې خبرې څه مطلب دی چې زما منبر به زما په حوض باندې. نو په دې کې علماء ډېر مطلبونه بیان کړي. یو دا دی چې څوک چې د منبر خواته راځي او عبادتونه ډېر کوي د قیامت په ورځ به د حوض کوثر نه وبس کی. یعنی کوم سړی چې مدینه ته ځي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر په خواوشا کې مونږ او دس او دعاګانې اذکار عبادتونه کوي، قیامت په ورځ به سم ملاويږي د حوض کوثر وب ملاويږي. کلی خبره ده خو لکه چې دغه نه لري ده. لکه بعض علما دا وایي چې مطلب دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر به حوض کوثر سره خوا کی حقیقی کم منبر چې راغه ده. قیامت پر چې کله پیغمبر ولاړی او به تقسیمي په حوض کوثر نو خوا کې بوته سي خوا کې بوته دغه د منبري. بعض علما یو بل مطلب بیانوي او هغه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوض چې د حوض کوثر د دې زید قیامت پر ورځ د منبر د کوم چې اوس په مدینه کې دی خلق برا جمع کی وکم زمکه باندې خو د شام زمکه ده. نو د حوض کوثر وبچ خلکو ته ملاویږي دام دغه زمکه د کوم چې اوس په مدینه کې دا په کوم ځای باندې چې د منبر دی وې دلته به د پیغمبر حوض لګي. کله چې حدیث کې داسې الفاظ راشي نو خطر طریقه دی چې انساني ترجمه کوي او په حقیقت سره یې ومني. که عقل وته نرسي نه دی رسي، که عقل وته نرسي نه دی رسي، خو الله سبحانه وتعالى په هر څه باندې سره قادر دی. الله سبحانه وتعالى په هر څه باندې قادر دی. په خانو علماء یو خبره په تفسیر په دې کتابونو کې به لیکله سورة الزلزال یا سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. دا خلق بدل دل رواني چې سوته خويشي عمل وته خويشي سجدوي کړي ليروا د ترجمه نو غوي بسې بعضو بکدالي کې چې ليروا أعمالهم یعنی چې الله وتجزاء او ثواب او سزا به توخی سبو توخی جزاء ثواب عذاب دا به توخی. وس چې کله د آلات وروته د موبایل وروته او د ریکارډینګ او د شینه مين وروته نو د دې دغه حقيقي معنی ده ليروا اعمالهم دوی ته بخوي کیسه د دوی عمل لکه څنګه چې ته یو سړی نه ریکارډینګو کې پټ به ته سبالو خو عمل دی ته خو کنه د دې انسان ذهن دی چې شی جوړ کړي نو رب العالمین په دې نه قادر چې ستاسو عمل ته ټول دې شوخه چې سکرین لګولې او ته ګوري دا بناشنا وخی چې آدم علی السلام نو والد اخرنی انسان پورې ټول به ولاړی سره د زناورو سره د ملائکو سره د پیریانو او الله په سکرین باندې ستاسو اعمال وچلې دا په پلاني ورځ ګور دا چل دی کړه او پلاني ورځ دی دا چل کړه سمته ولې یعنی زه بس دې انسانانو ونی لیدم یو قصه ختم شو
یورپ شتي چې هغه ست د هر څه نوٹ کوي. خبره مې دی پوری وکړه چې کم الفاظ په قران کې راشي په حدیثونو کې راشي نو په حقيقي معنی سره منل پکار دي، په حقيقي معنی سره. والله اعلم. الله دې مونږ ته د حوض کوثر نوبه نصیب کړي. الله سبحانه وتعالى دې مونږ د قیامت د ذلت نه دې الله مونږ ساتي. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مسجد قباء ته راتو کل سبت د هفتې په ورځ یا د خالی ورځ وته ویل خالی ورځ یا د هفتې په ورځ به راتو ماشيا وراکبا کله به پیاده راتو کله به په سورلۍ باندې سور راتو فيصلي فيه ركعتين والتبع دو رکعات منځ کو. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. مسجد قباء غولنې جمعات ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو نو دای جوړ کو. دا غینه بعد بیا مدینه ته داخل شوی. هغه واقعا ما د سیرت په درسونو کې تفصیلا بیان کړی د اغه بیا ووري. دی مسجد قباء ته چې څوک زی دغه فضیلت مرغله چې سړی په خپل کور کې مونږ کې اولاد شي ولته دوه رکعات مونږ کې الله ولله ثواب ورکړي د عمره. سوجه د هغه ډیر حکمتونه خو یو پکې ده چې کله د صحابه کرام رالو مدینه ته نو مشرکانو د منکړیو د مکې نه او دغه بسړه کې چې مونږ عمره کو الله ولا غاجر دلته ورکو چې د دې رجونه خپنش دوی زړه کې عمره وي چې عمره اجر وګټو ثواب وګټو الله تعالی طریقو خو چې دې شي کوي. نو مسجد قباء ته تل چې انسان په خپل ذکر او دسو کې چاردامو کې لاړ شي الله ولا د اجر ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تو پابت کې به یو پر لازم تو وجدا دا چې د خلکو سره به هغه خپل صله تازه کوله. بل دا خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه رانه وته د هجرت په لار باندې روان او دغه تر ورسې دوی ډیر کرام کړو او دوی ولې ور کړو به دغه جمعه ته جوړ شو. بل دا چې الله د خلکو صفت کړي کوم چې د مسجد قباء دی الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. الله په دغه جمعات کې دسی سړی دي چې هغه پاکواله او پاکي خوخي او په خپل پاک انسانان دي. نو الله د خلکو صفت کړه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی خواله تورات کله به پیادل کله به سور لړ په سورلې باندې. دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. په دې زمکه کې او په دې خارونو کې هغه چې الله ډیر خوښته نو هغه د جمعتونه دي او په دې زمکه کې چې کم زید الله ډیر بدی شنه هغه د بازارونه دي. رواه مسلم. د حدیث ما مسلم رحم الله راوړی. د حدیث دلته دې پر راوړی تعالی ترغیب درکې چې د جمعتونو سره تعلق ډیر ساتي ځکه چې د الله ډیر خوښته وجدار چې جمعات کې دنه د الله بندگی کې د الله بندگی لپاره خاص جوړ شوی زید او سبحان الله ستاسو به تجربه ان شاء الله چې په دې جمعات کې چې کم سکون د زړه ته ملوي د بل په یو ځکه نه ملوي سم په امن به سم په اطمینان سره د دروازې پورې وستا ډیر غمونه ډیری مسلې خو چې به دروازه را نه وتی غار سره دی شي او وته ته به ظلم نه کیږي ته به چې د جمعه ته دروازې کولاوي زبګي په مخه ناس نو د نیکان خلک چې جمعه سره ډیر تعلق ناسي نو د جمعه ته چوکیداری مجبور کی په وته باندې وځي کنه وځي یو شوق د دې جمعتونو تطلو او بل دج به دي جمعتونو کې خوند ځکه خو دې ولې شوق دومره ډیر دي
ځکه حدیث کې درځي چې مؤمن په جنت کې ډېر په عفوا مؤمن په جمعات کې ډېر خوشاله او منافق په جمعات کې تنګيږي دي لکه مرغه چې په پنجره کې تنګيږي. نو د باز جمعتونو ته ناراضي او چرش لکه جیل ته چې درن نوښت نو سلام له ګس طرف ته پوره ګرځولم نه ډایرک پاسې لاړ شي. یو خو هغه د سید کاری دی عذر دی مونږ څنګه وایو دا سم نه جایز دي. خدا خلکو خبره کو چې جمعتونو سره تعلقات نه نو د قصوجي دی جمعت نو منډه څنګه وام ځکه دا باز مخلیدلی دي اسی خبرې نه کوو د ځان. اولنې صف پوره دی دویم صف نیمګړی دریم صف دیوال سره ځوان شیر ولاړی دا منظر څومره ښکلی دی. اولنې صف پوره دی دویم نیمګړی دی دریم دیوال سره په منځ کې نه دیوال سره ځوان شیر ولاړ دی. وجه ته بیانوم چې سلام وګرځي نو چې د ټول نمخ کې منډه ووي راغلی دی جمعات ته او د منډې په سوچ کې د جمعې په منځ کې چې زموږ د پښتنو خصوصا حال ویني دې شي کې جنمازه چول چې به دا غزنه منډه وال سي اساج ته به جدي چې د مقابله لراغله پهلوانی لراغله ته زما چې سړی په جمعات کې خلیټ شي کنه لس منټ لیټ کیږي چې ذکر او اذکار کې اوس 2 رکعاتو کې به روشي خپاره لس منټ دا ګل لس منټ ما ډیر زیات وي ګوره پس اوریدو کې لګ لګي لس منټ کې نه ستاسو کافي ټیم دی زه سې ته 15 منټ کې لیټ شه یو 2-3 منټ لیټ شه چې مسلمانان د اذکارو کې کې څوک مونږ کوي مونږ وو کې به اوس روزي نه دیو په لار کې نشي دیو په روډ کې نشي جون په دې منځ کې اکثر د ملګرو ته د قصه بیانوم دلته د شارع الفریان باندې د جمعات دي د زوی پر منزل ته مې جمعه منزل روان د باز ورن د ټریلی لاندې نشو ټریلی د شاته دغه نه د سطح او د دې لاندې نشو او به ډېر مزه دا کو چې کینوانی خورو مو سره سلام کوم جمعه ته نه ځوینه راغلی ما کې دوی چې د ګم شپ لګي پروګرام دلته جوړ کړي هغه دوی منځل راغلی دا شته دا منځل چې بس ناس نکونه والا کوي لکه حیا په کار دي الله نه ستومره شوق دی غرموت د کیناستو پیتاو د کیناستو نو ټیمونه مشتری وزه بارت چې د منځل ټیم شو جمعه د نه خالی ته بهر ناشي د ټول هر سره پاره چې جمعه نه وختي وسی دې لپاره د ټول کوشش دي نو د جمعتونو سره خپل زړه وتړه حدیث روان دي ان شاء الله کې ټیمو په دې نه درس کې بیانو چې الله د غسری له څور کوي چې زړه په دې جمعات پوری تړلې. وابغض البلاد الى الله اسواقها پس مکه کې هغه زمکه چې الله ډیر بدی شي هغه د بازار دی سبحان الله د شیطان دی لوبي ته وګوره دغه بازارونو کې ګڼه ډیر د جمعتونو کې ګڼه نشته. خدای ته ویل چې ګوره جمعتونه د مؤمنانو زید دلته چې د کوم ملوي د الله والی بازار کې هو اچار دی خب کیم ګرځي بد پکیم ګرځي پاک سړی پکیم ګرځي پلیت پکیم ګرځي هر قسم خلق بګي ګرځي. خود مؤمن د شان نه لري چې د ډیر شوق ساتي د بازارونو ځکه حتی الوسع کوشش کوي چې بازار ته لاړ نشي. ها ضرورت راغی بغیر بازار ته تلونه نه کیږي استخپل څه ضرورت ته د وړو ضرورت ته د بچو ضرورت ته د خزي ضرورت ته لاړ خو د سره لپاره ضرورت پوره کول لپاره او ضرورت انسان چې څومره دغه اندازې کې اقامر اندازې کې انسان بیا ته وخت تیری زموږ د بس کې پښتانه سلور 15 بلاد شو ضرورت ته سوله یو دي تل لاړو شو 15 لاړو یو چکرو بیا به ټول مارکیټ دا ول نه اخره پورې د مازیګر نه مسوتنه پورې بدويږي په سوده کمې نه زیاتې نه کمې نه زیاتې دقیقه به خیر کې وروزي وړو د کې تیلې کې بل سامان راغلی ته د دومره وخت په بازار کې ځای کو
ګناونه بدن لازم شي د وینې څنګه ګناونه شو زمانه ګناونه بدن لازم شي وجه دا چې په دې بازار کې جنکې ګرځي په دې بازار کې چغې چغاره والے کې دې څوک د مخې راغلي تو سره لګېدلې کې دې شغه سره جاخه جوړ کړی چا برته ویلي چې ولې دې شو کړو چارته وی چې ولې دې دغه وکړو خدي دکان ته چې تتلې کپ دې راکې علامه دروغ دی ویلي دا غستو دی نه دې نوري خبرې ده نشي وی نه کتلې وی او د خپل ضرورت ته پوره کړې و ډایرک او راغلې دې هر سنو بچي نبیا دا خلاصه لړ وخزه کو غټ ګناګار انسان او ظالم او بی ایمان او تزوی ما هغه دی چې په بازارونو کې دې لپاره ګرځي جنکو ته وګوري او لکانو ته وګوري انسان ته حیران شي ما په خپل ډیرو ته دې نصیحت کړی چې بازار کې وینم ولاړ یې یو پیر بازار ته تلو مده وړو سره سامان مغستو او دوه ولاړ مشران او داسې په سټایل کې ولاړ دي ته وځي بس دا سوق دی یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري یو طرف ته ګوري بل طرف ته کوم خزه تیری دی یو ته ګوري زه به شوره لم سلام مې سره کوم ایسه څنګه خیم دلته ما سکوي شيږي دلته نه راغلی بس مسوره سپکتا سوخ کاری سوره سپخ کاری دا کوم خلک چې به طرف تیری تاسو ته ګوري دا کوم زنانه چې تیری به طرف تاسو ته ګوري او تاسو دغه حل له چې ولاړی دلته سمره وخنه تاسو خلک دي تاسو صفاتونه کوي دا ټول په تاسو به خبرې کوي سوره سپخ کاری بل تاسو مخ خويندې تاسو مېندې بازار ته بچته تری هلته بسوق دا بدل بنالته واغستېش چې تاسو کوم کار دلته کوي الته بسوق ستاده خور مور سره وکي سالور سره به وکي زیدي جنم الله بندگانو ځانو مو شرمو خپل عمر ته وګورئ د حالاتو ته وګورئ بیا په پردي ملک پراته راغلی تاسو مزدوري لې خزملته یوازې ده خويندې ملته چې دی یوازې ته کور کې نه لور دی الته ته کور کې نه تنيري په غوي باندې تلته لګي لکه چې ستاده خزي شهوت نشتی ستاده خويندې نشتی ستاده مور شهوت نشتی ستاده لور نشتی صرف دې خزو شهوت ته ته چې وته ګوري ولوي کې شهوت نشتی اول الته غلط کار نشي کېدای زموږ په ملکونو کې خډیر شي کی نو هغه ذلت هغه خبرې د قیامت هغه خدای د ذلت د دنیا د وګورزه د دې باز ولکانو د چې بری جنکو په شګرځي ولیاذ بالله سیناشنا چلونه کړي دا وختې دي چې ودرولي او غاړه کې به میل پروتي اکثر دی یو وخت والی می یو وخت والی ابل ستونو بوشټ به چولې ګرځي په بازار کې هر سړی وته ګوري بس دی ویره خلک ما کې چلې دا قمقل لدینه په خلک پوری خان دي ځکه ته ټول ګوري د چې چا په خو تیر شل سره دوی دا سب بلا ور تیر شو او دا څه دی دا څه شي دی موږ په دې پوه نشو چې دا کومه پارټي والے دی هي هغه دي چې جوړ کړي دا سټایل هغه دي چې جوړ کړي چې څوک پوهیږي نه خدای دا مطلب دی چې د خلکو ته ډېر خېستخ کارم ځکه ټول ماته ګوري نو بازارونو ته چې زی نو څومره چې ضرورت دومره زی خصوصا ځوانانو ډېر احتیاط وکړي ځکه چې ځوانانو ته فتنه ډېره متوجه ده اوس کې سپینګری بازار ته لړ شو الته جنکی دی او الته زنانه دي نو سپینګری باندې دا فتنه دومره اثر نه کوي څومره چې په ځوانانو باندې اثر کوي نو بغیر ضرورت کاغه نارینه دي او کاغه زنانه دي او له بازارونو ته تل نه دي پکار دغه نه بعد حدیث سے وعن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده من بنا لله مسجدا چې الله د پر کور جوړ کو بن الله له بیتا فی الجنه الله بول کور جوړ کی په جنت کې متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې الله د پر کور جوړ کو الله د پر جمعه د الله کرسی شه دی جمعه من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا څنګه چې تکي جوړی شي کی خدای لک سکړي دي الله ډیر سکي یو جمعه جوړول په دنیا کې کې دي چې تر درې سپو جمعه جوړ کې سلور سپو تاسو مغه خبره نه او تعالی دغه په بدل کې
په جنتونو کې کور درکې دا ډېره غټه خبره ده. دې کې ترغیب دی د الله د کور آبادولو ته. بیا دا فایده ساتي چې جوماتونه آبادول په دوه قسمه دي. جوماتونه آبادول په دوه قسمه دي، معنوي او حسي. معنوي آبادول څنګه دي؟ چې ته دا آباد کې په عبادت سره، پس سره عبادت. او جومات جوړ لې خسته جومات آباد شوی خو خالی دی د عبادت نه، خالی دی د مسلمانانو نه. دم شړ دی، دا څه دی؟ شړ دی، آباد خو نشو. ډیر خلکو دا مته جمعه آبادول بس دقه دي چې دی کې پیسې ورکز مکول والا سیمټ او یو شی بل شي. جمعه آبادول دام دي چې تل ته عبادت لزی راځي، الته ډیر وخت یې. افسوس خبره زموږ جمعهونه خالی پراته دي. والله چې دي چې خالی پراته دي چې ته د منځنه بعد په پاکستان کې په دې خپل علاقه کې د منځنه 100 منټه بعد جمعه ته ورشي ته به څوک ملاوي. هغه پرې د جمعه ته منځه په ټیم کې راشي نو په پورا غټ کلی کې په پورا جمعات کې بد بدري سپه ولاړي. یو ثابت کلی وي، ثابت چم وي، په بازارونو کې بچي جوړي، شور به جوړي، په جمعات کې سو سپه ولاړي. دوا په سحر منځل راشي خپه تباته ولیکي. دا جمعتون آبادول دي سي بکرته به عبادت او آباد کی. نو دویم آبادول څنګه دي چې ته په مال سره آباد کی، غیر پر زمکه ورکی، غیر پر پیسې ورکی، پای کې صحیح څه واخلي. یو حدیث کې درځي وی چاچی په جنت چاچی جمعات جوړولو کې دومره مرسته وکړه یا دومره زی ورکو لکه د مارغه د اگې امرزه. یو مرغې د اگې واچول څومره اگې ورخص کی د دې امرزه یا د اگې د کوم جاله چې جوړ کړي د اگې امرزه د ته په جمعات کې آباد کو، د لپاره د مال ورکو، د لپاره د قرباني ورکړه. الله دې په بدله کې په جنت کې کور درکړي. نو چې به سره پوره جمعات جوړ کی، چې به سره د دین یو مرکز جوړ کی، مدرسه جوړ کی، جامعه جوړ کی، او د قبر کې پروت او د ثوابونه د روان قبر کې پروت ثوابونه روان. او دا خبره ته کوم په دې باندې د عرب خو ویږي نه ویږي څوک ویږي عرب پلاری مرشي بس یو غړ جمعه دغه په نوم جوړ کی، موري مرشي دغه په نوم غړ جمعه په جوړ کی، کوی به وباسي، مدرسه به قائمه کی، جامعه به جوړ کی، حسن سکارو کی. زمونږه الټه بشي خبرې کوي، الټه بشي خبرې کوي. دغه پلانیز مکه خو په وخت ارزانه نو دغه وسولې نه غسته، الټه بشي خبرې کوي. ظالمه دی پلار نه ته پیدا یې څومره خیر سره کړی دي او اوس په قبر کې د ضرورت ته وته د جمعه جوړ کې چې سو پوری په دې باندې سجده لګي مونږ کی اجر وته ملایي. دا کوم جمعه کې ته سنا شي په دې مبارک جمعه کې الله دې خاد او آباد لري همیشه. دا جمعه چې کوم عربي جوړ کړي دي وخت په وخت راځي د جمعه مبارک ته پوس کې دغه د خپل مور د پاره جوړ کړي. په دې کې د منځونو ته وګوره، پای کې د غني ته وګوره، په دې کې د درسونو ته وګوره. مور په قبر کې پرته د مونږ چلته نشو د اجر هغه ته ملوي. دا حقيقي محبت ته د مور سره. یو ناشنا لاري د ثواب غټلو کول او کړي، ناشنا لار چې مور پسې موټر سٹارټ دي. نو جمعات جوړول په دې کې مرسته کول د ټولو نه غټه صدقه ده او ډېر غټه لار ده د ثوابونو کې. د ځان د پاره کې، کله مور د پاره کې، کله خزي د پاره، کله پلار د پاره، چا د پاره چې غټه د ثواب لار ته. الله دې موږ له طاقت راکړي چې موږ د الله کورونه آباد کو او جمعتونه آباد کو. پکار دی چې موږ هر سړی د پزان باندې لازم کی چې زب پلاني جمعات له هر میاش دومره روپۍ ورکوم او چاته به وې منه ځان به نخ کار کوم، خو په څه طریقه به دغه جمعات چې کوم سرپرست هغه ته به لېږم. دا زمونږ د خلک دین یری مطلب دی چې لکه هر میاش به 3 لکه 4 لکه روپۍ ریګم نه 50 لاره لېګا 50 لاره نشو جوړي ها 1200 1700 50 لګي 1700 روپۍ دم 500 لګي هغه مو لګي دم مو لګي هغه مو لګي یو غاټ مبلغ را جمع شو.
وای دینه بیل ورکی مولوی صاحب لته پیسې ورکی مؤذن لته پیسې ورکی جمعات کې کم ځای وران شوی دغه ترمیم پیو کوي استاد چې کوم وړو ته سبق خیل ته غلبه کې پیسې ورکی دا کوم واړه چې سبقونه وي دوی له به هدیه او گیفټونه والي چې دوی خوشاله شي قالین پیوالي جمع شروع شوی د ترتیب جوړ کړي چې جمعات ګرم شي څومره آسان کار دی څومره آسان دی خو موږ غار سپریدو په یو راوړو یو ته ګران شي بیا کنه ایو ته ګران 50 ډیری دی لکه شل یاله لګه حرام یاش شل ریال د ډیری هیڅ نه 1000 روپۍ حرام یاش لګه 1000 روپۍ به تقریبا د 50 شو یا 20 ریال نه جوړیږي ډیر شو نه 1000 روپۍ بازار لازم کا دا به پلاني جمعات لګم چې ته معلوم دي حدیث نور ډیری طریقې دي د جمعات کې د مرسته کولو ان شاء الله چې د بل موقع باندې به تاسو تفصیلی بیان کو دغه بعد حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي من غدا الى المسجد او راح سوق چې د ورځې په اولنۍ سکه جمعه ته بیا په اخرنۍ کې مطلب دلته مراد ده سوق چې جمعه ته راځي دی مطلب دی سوق چې جمعه ته راځي اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح هر کله چې د جمعه ته راځي الله د لپاره ملمستیا تیاری په جنتونو کې متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ته چې د جمعه ته راشي ته ملمه شو د چا سره د الله سره دا اوس د الله ملمانه دي کوم چې په جمعه کې ناشتي د الله ملمانه دي نو چې د کریم ذات په ملمستیا کې تکیه نه طلب صدر کوي څومره ډیر څه بدل درکې نو دی جمعه ته چې هر شړې زیره زیاته ګراتک د جمعه مطلب د عبادت لپاره هر کله چې د مسلمان جمعه ته زیره زی الله د دې سړي لپاره ملمستیا په جنتونو کې تیار کړي جنت ته چې کله نه وتی او هغه ملمستیا به توین ته به حیران شي یله دا کم زینو وي ته چې زما کور ته تللی راتلی ته چې جمعهتونو ته تللی راتلی د هغه د لاس د ملمستیا نن ته ملاوي او صرف د اخرت هغه ملمستیا خو په دې دنیا کې ستاسو ملمستیا کې سړی ځل الله ملمه وسیره کومه ته جمعه ترالی اوس ووريت هر قدم چې ته اوچته دې سره یو ګناریږي یو نیکی په ملاویږي یو درجه دی اوچتیږي یو قدم سره د ملمستیا ده کړه بیا چې کړه ته د جمعه کې کینی څومره وخت پورې جتناسي انتظار کې د منځه ته ثواب ملاويږي د منځه په دې جمعات کې جتناسي ملائک سره د لپاره بخانه غوړي د ملمستیا د کافی دلته ست دعاګانی قبليږي دلته ست د منځه اجر ډیریږي ویش درجه ثواب ته ملاويږي در دنیا غو ملمستیا د دې نور چې ان شاء الله په دې باب کې به ټول فضایل او ثوابونه او اجرونه غو بیانېږي نو خپل تعلق ساتي د جمعتونو سره دغه بعد حدیث ته عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اعظم الناس اجرا في الصلاه دا هغه سړي اجر ډیر زیات په منځ کې ابعدهم فابعدهم ممشى چې د جمعات نه ډیر لري او د غلري زینه په دراغلي والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام او هغه سره چې جمعات کې ناشته په انتظار منځ ته چې زبر د موږ د چا سره کومه د امام سره کومه اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام دا هغه چانه اجر ډیر دی چې هغه موږ کې وبودش متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې لریواله یا د زیره او لریواله یا د زمانه دی وخت دو قسم لريواله لیکن ادمانه دلته ذکر دي لريواله د زی یو سړی دی د جمعات نه کور لري دی د راځي پیاده د ډیر زیات اجر دی ولې اجر دی ما مخکې ذکر کوم چې قدم چې اوچتي یو لګي د سره ګناونه ریږي د سره نیکیانه ډیری درجه او سره بلندي بل د دې شوق ته وګوره چې د کم زین را روان دي نن سبا خلکو غب جوړ کړي مونږ جی سلور کسان ځان له بجمو کو کنه ځان له
جمع کو د دې خبره نه چې څو کسانی سلور کسانی 15 ځله جمع کوي دسی خو په هر کور کې ته سلور 15 نارینه ملوي دي او په هر کمپنی کې ته شل 15 کسان کم سے کم ته ملوي دي شي او هر یو د وی چې موږ اسیم ډیریو ځان له جمع وکونو جمعتونه کورونه د الله خالي شو ملک ست مخ کوي چې کور آبادول د الله کور او د الله جمعه آبادول د خو پدیم کې چې په عبادت او آباد کی دا غلطه طریقه ده چې جمعه نږدې او ته ځان له جمع کی ها جمعه لري دي یا بل څه دي شرعي عذر دي الته جمع کې په کمپنی کې په کور کې بیا دغه د جواز سره دلایل دغه ملاوي خدای طریقه چې نن سبا د ډیرو ایجاد کړی ده بانګوي لکه راځي جمعه موږ درې کسانی دلته به وکړو سکی کنه کوي کمپنیان ولا او مزدورو ولا خو پرې دا غو لس میزلس کسانی بس هو د جمع خو کی جمعات دی جمعات ته چې تزيد تکلیف چې ته تیرې الله دې په دې اجر درکې د منځ ثواب دې ډیری نو د لريواله د زیده خل لريواله د زماني او د وخت یو سره جمعات تراغه ناشته شل منټه انتظار وکړو 15 منټه انتظار وکړو امام راغی اقامت شو موسی وکړو اجر ولې د ډیر دی ها دې په انتظار ناش د لريواله د زیده دم اجر دی لريواله د زماني دی دم اجر دی لريواله د زی د اجرم ډیری وې دې غوړې راغی نه چې خوب ول ورغلې دي څنګه بنګ موري د موزیک ود شو نو دې دویم د منځ ثواب دغه نسه دی دغه د منځ د ثواب نه ډیر دی والله اعلم دغه نه بعد یو حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه وی چې خلت البقاع حول المسجد د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات په خواو شا کې چې کم ازمکه هغه خالی شو په وخت او اواری کړي شوې برابر کړي شو فاراد بنو سلمان و بنو سلمہ خاندان ولدا خبره وغوښته بنو سلمہ د انصار یو مشهور خاندان دي ان ينتقلوا قرب المسجد او دوی چې موږ به د جمعات ته خوښه د ازمکه والو نو دغه به زمونږ چمشي او دغه به زمونږ علاقه او بل د چې پیغمبر جمعات پر نږدې شي نو منځونو لا درسونو لا بیانونو لا مسلو لا هر سلب په نږدې او په اساني سره شو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر چاته ورسېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم بلغني انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد موریدری چې تاسو د جمعه د خواته راتله غواړي دوی د مدینه په اطرافو کې اوسېدل لګلري هغه ته او یا رسول الله قد اردنا ذلك من ده غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا بني سلمہ دیارکم دغه علاقم برابر دغه کورونم برابر دي په کوم ځکه چې دي ولی تكتب آثارکم تاسو چې دا غزینه دی جمعه ترازی نو تاسو د قدمونه د هر څه لیکل کی دیارکم به وتوی دیارکم دغه کورونه خپل راونی سي دغه برابر دي تكتب آثارکم د اثرات تاسو د قدمونو دراتک د عبادت ته واپس تک د لیکل کی رواه مسلم دا حدیث په مسلم کې ځکه یو صحابي د ډیر لري نه په پیاده راتو جمعات نو چا وته وی لو اشتريت حمارا کزال دي خر واغسته او د جمعات ته په زیرازي هغه وی کې د جمعات په دی خوا کې له سو کور راکې ناراضه وره زه دغه اجر غواړم د الله نه دی حدیث کې ډېری مسلې دي صحیح مسلم کې دا حدیث دی اولنۍ مسله په دې کې دا شو چې مسلمان همیشه کوشش کوي چې کور می ست نږدې جمعه ته ودلګ لړ بشي ځل بزمکه والی کور په آباد کې د افسوس او د جړه مقام دادي په دې دومره موده کې دله د تپوس کړم نه چې جمعه کم ځکې دي ها د تپوس کې دکانونه کم ځکې دي بازار کم ځکې دي اسپیټال نږدې شتي کې نشته دي کور ته دې زمکه ته پلانې شتي کې نشته الله د کور ته پوسنده کړي او څنګه به دې ته اوسې کې د جمعه او د دې تعلق نشته د جمعه سره چې سره د جمعه سره تعلق ته یره د جمعه خواږي کور غسته وړي که هر څه
ولی زوی الته منزل زم رازم ز درسونو له بیانونو اوریدو له زم رازم زمال ته زړه لګیدلې نو ځکه د بنو سلمہ دلی غواړي چې خپل کورونه کم زی دروړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته رانیږي یو حدیث کې دا خبره ثابت ده چې غوړه کور هغه کور دی چې جمعه ته نږدې غوړه کور هغه کور دی چې جمعه ته نږدې نو به دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دوی ته وی چې دغه کورونه برابر دي دلته مرাজি نو دغه ډیری وجې دی یو وجه ده چې سید کور خو جمعه سره نږدې غوړه دی خو چې کله فائدہ پدې کې چې د جمعه نه لري نو به د جمعه نه لري غوړه دی فائدې دلته سره چې دوی د مدینه په اطرافو کې ولري هغه دا چې د مسلمانانو د ازمکه نشړيږي نه خالی کیږي اوس کدوې د مدینه د اطرافو نه راشي دلته آباد شي هغه ځکه نور د غمره ولته مسلمانانو زمکه څه شو شړ شو دشمن ته څومره چې مسلمانان زمکه دغه شړیږي او خالی کیږي دشمن ته موقع ملاويږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې د مدینه د زمکه او د اطراف د خالی پاتې شي چې مسلمانانی په د اطراف باندې پراته د غزي نو مسلمانانو علاقه به آبادی مسلمانانو علاقه به ډیره او بل د چې دشمن به په دغه طرفونو نشي راتلای کړ عزیز کې چې دلته هغه مسلمانان دې د لاسو پیغمبر دا خبر وکړه دویمه وجه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې د مسلمانان د دې عبادتونو سره عادت شي لکه سخت دي تیری نو ځکه وته دا وی چې نه دا غزي نه راځي تكتب آثاركم دا قدمونه چې کوم ته اخلي دم لیکل کیږي دا کوم قدمونه چې ته اخلي دا لیکل کیږي د جمعه ته چې ترازی د سجده چې تل تلګي د زمکه هم د دې گواہی ورکړي څومره غټ فضیلت شو دا غینه ورسته چې کوم حدیث ته وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقسم خلق دي چې الله به پخپل سوري کی ودري پاغور چې سورې ببل نه مگر د قیو سورې به دلته دا مسله چې علماء چې د الله سورې نو بعضوی چې بس په دغه حقيقي معنی سره ثابتو خو صحیح خبر ده چې دلته د سوري نه مراد د سی سورې د عرش سورې ځکه چې بل یو حدیث کې دي شرازی خو واضحه چې د و قسم خلق به د عرش په سوري کې ولاړ نو د عرش د سورم د الله سورې ده مطلب دا سورې چا پیدا کړي الله پیدا کړي د و قسم خلق سوق دي او دې مسلې تفصیل لازمه چې دلته مراد صرف دانه چې د قوه دي خو په دې حدیث کې و ذکر شي یعنی دې نور حدیثونه هم ثابت دي امام عادل اغه مشر چې عدل کوي اغه امام چې عدل کوي او مشرتیا انسان ذهن ته ډایرک اغه مشرتیا راځي چې یو مسلمان په ملک باندې مشر دی خلیفہ دی دی به عدل کوي د کشرانو په منځ کې او عدل د امام او د مشر دای د مسلمانانو چې دی په غوي باندې د الله قانون او د الله حدود نافذ دی به د غریب د حق خیال ساتي دی به د غوي سره ظلم زیاتی نه کوي دی به د غوي مالونه په نه حق سره نه خوري دی به د غوي په علاقو کې ګناهونه او د غلط کار زینا او لاري د بندي د عدل له د ضرور نه به تپوس کوي چې ظلم کوي دغه شان مشرتیا بیا وړي وړي هم شتي لکه یو سړی مشر دی په علاقه باندې یو سړی مشر دی په کور کې ته په کور کې مشر یې عدل کوا انصاف کوا د عرش په سوري کې به ودرېږي د بچو په منځ کې عدل د بچو په منځ کې یو شان عطیات غویل ورکول د غوی حقوق پوره کول د خزو په منځ کې عدل د مور او پلار سره عدل د رونو او خويندو سره عدل د ټول په دې کې دنه راځي یو سړی د جمعات کې امام دی د مشر عدل کول د علاقې د خلکو سره دوی ته حق بیانول دوی د باطل نه لري ساتل دوی د
غلطو مسلونه لري ساتل هغه ته وضع کول چې دا طریقه غلطه ده دا لار غلطه ده. دویم وشاب نشأ فی عبادت الله، او هغه ځوان چې لوی شوی دی د الله په بندګۍ کې. تعبیر ته وګورئ، لوی شوی دی، ځواني تیر کړی د الله په بندګۍ کې ده. دې کې یو فائدې ته اشاره ده. لوی شوی د مطلب چې د وړوکوالي نه ته د الله په بندګۍ نه عادت کړي، نو ځواني د الله په بندګۍ کې نشي تیرولای. او ځواني د عمر اگر کې دې کې لږ ډېر اختلاف شته، خو مشهور دی چې ځواني د عمر د 15 نه شروع شي او داغه 15 شو بعضوی د سلويختو پورې د ټوله ځواني حسابي. خو به پای کې دنه درجات دي، په دې ځواني کې دنه بیا درجات دي، ټول یو شان ځواني بیا نه ده. خو عام ځواني د 15 کالونه د کوم وخت پورې د سلويختو پورې د ځوان ویل کېږي. یو سړی دی، یو ځوان دی، خپل ځواني ټول الله په لار کې خاورې کړه. ځکه یو حدیث کې دي چې راځي ډېر ناشنا الفاظ دي، وشاب افنى حياته وشبابه في عبادة الله. او هغه ځوان چې خپل ژوند او ځواني د الله په عبادت کې خاورې کړي. ولی دا ځواني خاص کو عام خبره ولی نه کوله، وجه دا ده چې په ځواني کې عبادت کول ډېر ګران دي په نسبت د بوډاوالي. دا بوډاګان چې په جمعتونو کې ناسي پر اولنی سب کې د قالون جنازونه ځان ته چولي، دوی ته دغه زیات راتګ آسان دی په نسبت هغه ته چې هغه سړي ځوانان دي. ځکه دا ډېر پراته دغه ته وایي چې کله بوډاګان شو نو چې کله ټوخي سره ودس ماتيږي به جمعات کې ناسي. او په ځواني کې ټول هغه چې سېز له غوړي هغه ګناونه کوي. په اخر کې به جمعات کې جنماز واچي، د چاپلر به جنماز وړه کوي، د چاپلر به د زیره ونیسي. ته به چې د 15 کالو د عمر نه دی به دغه ځکه ولاړ. موږ دا نه وایو چې بوډاګانو ته په عبادت باندې ثواب نه ملوي، ثواب خو ملوي، جدا مسله ده. خو آیا د ځوان عبادت او د بوډا عبادت یو شان دی؟ نه دی یو شان. ځکه یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله هغه عبادت ډیر خوخي کوم چې بځواني کې وشي. اسباب او لارې د ګناه ډیری دي. ځواني ده نو خواهش دي، ځواني ده شهوت خو زور کې دي، ځواني ده په بدن کې طاقت ته جنگ جګړې کولای شي، جبه ختیزه چریږي، دماغ او ذهن ختیز دي، د ګناه لپاره سوچ کولای شي، طریقه جوړولای شي. د دې هر څه باوجود چې د ګناہوں نه ځان ساتي، نو د دې غټ jihad کې ډېر غټ کوشش کوي. اوس بوډا دی وې دې پردو جنکو ته نه ګوري، سید د عبادت تخکوري خبره چې پردو جنکو ته نه ګوري، خزوان لیک پردو جنکو ته نه ګوري. فرق دی په دې کې چې ځوان لیک پردو جنکو ته نه ګوري او بوډا جنکو ته نه ګوري. د ځوان شهوت په زور او په جوش او په جذبه کې دی او هغه کنټرول کړي د پردو جنکو ته نه ګوري. د بوډا انسان شهوت د شهوت په مقابله کې کمزور دی، دا غزل کېږي نه جنکو ته، دا غزل کېږي نه شهوت ته. نو دې دوانو په دې خبره کې فرق شته کې نشته، فرق پکې دی. الله سبحانه وتعالى دې موږ په هغه ځوانانو کې شمار کې چې هغه خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه وتعالى لپاره. زمونږ خوري کړي بس کې مزدورو کې نبي په د اخري وخت کې کله په ملا کې همیشه نقصان ولګي، په خپل کې ولګي، او بل ځکه ځواني کې دومره زور کړي د دنیا لپاره چې به ورسره هر څه نه وشي. به نه عبادت کولای شي او نه به دنیا کولای شي، دنیا نه پریوزي کړي. نو کله چې انسان ځواني او دنیا د ضرورت مطابق کوي او هدف او مقصد اخرتي، الله به دې ځواني کې برکت واچي او په بوډاوالي کې بیا الله ساتي. دا مسله بیان کړو ته سیده کنه جمعې په شپه چې کوم بیان چې ته په ځواني کې د الله د دین خیر ساته، الله به بوډاوالي کې ستا خیر ساتي. ها دریم د دې لپاره حدیث راوړی ورجل قلبه معلق بالمساجد، او هغه انسان چې زړه تر له شوی د بس پوری په جمعتونو پوری اذا خرج منه حتى يعود اليه، لاړ شي وزي زړه کوم ځکه پاتې شي جمعات کې پاتې، سبحان الله، حتى يعود اليه تر دې چې واپس راشي. ډېر ناشنا خبره، ته د جمعات نه لاړې زړه دې کوم ځکه پاتې شي جمعات کې پاتې شي. اوس ته بهر په مخه ته پوس کې باغ خو نه دی ویلې،
ټیم خو نه دی کنه غړي ته الته سزله پاتې شي نو بدن په زړه پسې شي هغه بل چې دنیا پر سراغه جمعه ته دنه زړه په بازار کې پاتې شي ناغه په منځ کې ولاړ له سوچي دی ګراک براغله کې نه بیراغله پلانی به دکان کولاو کړو کنه به کولاو کړو سیل نن لګوي شو نن ډیر شو او سن سلام ګرځول او د منډه لازم منډه وي چې زړه دې کوم ځای پاتې شي حضرت جمعات کې عفوا بهر بازار کې بکور کې بچو بمنځ کې د خزي خوا کې پاتې شي ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وغد وکسان چې محبت کې د چا د پاره د الله د پاره ملوي د الله د پاره جدا کیږي د الله د پاره محبت کو ګډي ګران کار دي نن سبا د اکثر محبتونه دنیوي مقاصد د پاره دلته مطلب دا دی دوه مطلبونه دی یو دا چې کینی د یو بل سره نو د یو بل سره محبت د الله د پاره وتفرق عليه او چې جدا شي د یو لړ شیخ خپل کور ته بل لړ شیخ خپل کور ته اگر کدی د یو بل نه جدا دي خو بیا هم د یو بل سره محبت د الله د پاره او یی دا مطلب دی چې دوانو دوستی کړی د چا د پاره د الله د پاره نو کچرته ورانی نوم د چا د پاره به ورانی د الله د پاره به ورانی تسوق سنشو صدور وبينزم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او هغه انسان چې یوازې نستو د سترګو نه وښ کلاړي الله تعالی یاد شو د یوازې ټکه په دیره غږ چې یوازې جړه د کریاکاری د سر راتلې نشي ها د خلکو منځ کې جړه خالص د الله د پرم کې دي شوریا کریم کې دي پلانې می ویني پلانې می صفاتو خو چې سړی په تور تیار کې د شپې یوازې ناشته په کوټه کې یا ګاډي کې ناشته روان دي چرته یا ځان له یوځي کې ناشته الله ورته رايات شو اخرت رايات شو الله عظمت ورته رايات شو الله مخ ته ودرې دور ته رايات شو خپل ګناونه ورته رايات شو کوتای رايات شو په جړه شو ستر ګناوخ کې لړ د سړی د عرش په سوري کې ولاړ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله او یواغ سړی چې وي خيسته زنانه کلی خزي او چت نسب دی هغه ورته دعوت ورکو د زنا د وته عزت الله نه یریږم په دې باندې زما تفصیلی بیان دغه ووري د عرش په سوري کې د ودریدو اسباب التماد د هرې خبرې خه تفصیل کړي ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او یسړی د صدقه ورکړه د الله په لار کې خودمره پټه ورکړه چې ګس لاست پته ون لګید چې خیسه ورکړو اخلاص په عمل کې دلته فائدې ساتي چې مصلحت ته وګوري کله نه کله صدقه ښکار ورکول به دي کې مصلحت دي لکه اوس یوځي کې ضرورت ته چې خلک غریب سره مرسته وکړي خو څوک کوي نه نو دی یو دا سوچ کو چې زره پاسم زبر د خپل طرف نه د پلاني سره مرسته وکم چې دا زماره طرف نشوا نو په دې پسې وبېره نور خلک دی به مر پاسه وسلته مصلحت په ښکار کولو کې دی که پټولو کې دی ښکار کولو کې دی نور نیت خدای مخلص ته الله لپاره کوي او په عام اوقاتو کې پټه صدقه ورکول وردي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی اخرنی خبره مته سپاوله کې د حدیث په اوله کې چې پیغمبر وی دا وکسم د عرش په سوري کې مطلب دا نه چې صرف دقه دی بس خو د حدیث کې صرف و ذکر شوی نور دي تقریبا په نور ډیرو حدیثونو کې ډیر شه پور راغلي دي بعض علماء صلو پر رسول بعض اتیاو پوری بیان کړي چې زبر کې وسوت اشاره کوم پتا دی سره امام ابن حجر رحم الله خپل کتاب فتح الباری صحیح بخاری شرح چې کړه پای کې ذکر کړي دیو کس په چا باندې قرضه ده او قرضه هغه خپل نیټه باندې نشي ورکولې دله وخت ورکول عرش په سوري کې د ودریدو سبب دی دویمه د دنه د قرضه بالکل معاف کول عرش په سوري کې د ودریدو سبب دی دریمه د دنه قرضه د قرضې صحیح کمول د عرش په سوري کې د ودریدو سبب دی غازی چې الله په لار کې jihad کې د غمرسته کول د عرش په سوري کې د ودریدو سبب دی یو مریض وینځ د غلام دی د خپل مالک نزان ازادي په پیسو باندې او دې سړیو سره په پیسو ادا کولو کې مرسته وکړه د قیامت پر ورځ به الله د عرش په سوري کې ولاړی په تجارت کې رښتیا ویل عرش په سوري کې د ودریدو سبب دی
قرآن په وړوکوالي کې زده کول او په بوډاوالي کې تلاوتونه ډیر کول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. دغه شان کمزور انسان چې مزدوري نه پیسې وسره نه داغه خرچه داغه سره مرسته کول حدیث کې راځي چې دا سړی به د عرش په سوري کې ودرېږي. جمعتونو ته په تیارو کې تلل د شپې ماسوتن منزل ازي په تیاره کې سحر منزل ازي په تیاره کې د عرش په سوري کې به دا کسان ودرېږي. یو سړی وګی دی خوراک ته ورکو د عرش په سوري کې به دا سړی ودرېږي. جمع دی یخي وبدي او د سی بیان برابر کو د پیغمبر په طریقه دی به د عرش په سوري کې ودرېږي. د یتیم کفالت کول او غلو یول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. د الله په لار کې صدقې ډېری ورکول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. کونډه زنانه طلاق شوی زنانه چې خاوني مړل یا طلاق کړي ده د دې سره مرسته کول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. حق چې د سوق بیان کې دغه قبل اول یو روایت کې راځي د عرش په ودرېدو عرش په سوري کې ودرېدو سبب دی. بل ته حق بیانول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. مؤمن سره نرمي کول د عرش په سوري کې د ودرېدو سبب دی. یو انسان بیمار دی تکلیفونه ډیر تیر کړو د بیماری د لاسه قیامت پر ورځ به د عرش په سوري کې ودرېږي. مور پلار سره ظلم زیاته نه کول د غوی سره خېګړه کول یو روایت نه ثابتېږي چې د عرش په سوري کې به ودرېږي. کوم سره چې روزي ډیر نشي نفلي د عرش په سوري کې به ودرېږي. جمعتون آبادول او د الله کورونه آبادول د سره به د عرش په سوري کې ودرېږي. او د شي نور ډیر دي خو به دې باندې به اکتفا وکړي وخت نشته. ما په دې باندې بیان کړی کې دې تاسو ورېدلې مې د عرش په سوري کې ودرېدو اسباب ای کوم یو څو ذکر کړی دي چې ته الله ژوند راکو نو په قسطونو سره به بیان کو سلسله وار دا پوره به بیان کو چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي دي ټول به ذکر کو سره د دلایل. خدا صرف ما مختصر دی بازو ته اشاره وکړي چې موږ کې جذبه راشي. دې سره به دا درس هم ختم کو ان شاء الله. باقی چې کوم حدیثونه دي او کوم روایت دي هغه پر روان درس کې بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث ته زده کړي. والله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په هغه باندې عمل کول. او الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ موږ له د عرش په سوري کې ځای راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.